بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ذاکره بارکزی د دویم ټولګي د ریاضي مضمون ښوونکې ستاسو په خدمت کې یم. ګرانو زده کوونکو، زمونږ نننی لوست کوم یو دی؟ شلم لوست دی د کتاب، 44مه پاڼه ده او زمونږ نننی موضوع له دوه رقمي عدد څخه د یو رقمي عدد تفریق کول چې هغه کې پور اخیستل وي. ګرانو زده کوونکو، زمونږ نننۍ زده کړه بیا هم د تفریق په هکله ده. تاسو تفریق باندې مخکې ډېر ښه پوه شوي وئ چې تفریق څه ته وایي. موږ تر اوسه جمع او تفریق دا هم وویل او پس له هغې نه موږ بیرته جمع شروع کړه. 2 جزه 3 جزه جمع وه چې هغې کې حاصل و. اوس موږ تفریق چې ته وایي کمول یادو چې په دې کې له دوه رقمي عدد نه یو عدد کمی خو هغې کې قرض اخیستل کیږي. راځئ چې نن خپله نننۍ زده کړه وګورو چې څه رقم موږ کولی شو چې د دوه رقمي عدد نه یو رقمي عدد کم کو یا تفریق کو او هغې کې چې وکړو پور یا قرض واخلو. راځئ چې د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره خپل چې وکړو نننۍ زده کړه شروع کړو. ګرانو زده کوونکو، د کتاب 4م فصل دی، 44مه پاڼه ده او د دوه رقمي عددونو تفریق دی. د کتاب څوم لوستو؟ ما په لومړی کې تاسو ته ویلي چې د کتاب شلم لوست دی. دلته له دوه رقمي عدد څخه د یو رقمي عدد تفریق کول چې په هغه کې پور یا قرض اخیستل وي. د دې زده کړې یا د دې نننۍ موضوع هدف څه شی دی؟ چې زده کوونکي له دوه رقمي عدد څخه د یو رقمي عدد چې په هغې کې پور اخیستل وي تفریق کړی شي. تاسو د تفریق په معنا پوه شوي وئ چې تفریق کمولو ته وایي او نن راځو ګورو چې څه رقم یو عدد د بل نه کمولی شو او که چیرې قرض ته ضرورت وي یا پور ته ضرورت وي څه رقم موږ پور اخیستی شو او پس له پور نه هغه عدد څه رقم شکل ځان ته نیسي. دلته د مثال په طور باندې تاسو ته څه لیکلي؟ تاسو 21 قلمونه لرئ، غواړئ چې د هغو څخه 8 قلمونه خپل ورور ته ورکړئ. آیا په اسانه سره دا کار کولی شئ؟ څرنګه؟ 21 قلمونه دلته دا لسیزې بنډلې دي، لس شل او یو دانه هم دلته دی 21. په شکل کې لیدل کیږي چې یوه دانه او 2 بنډلونه د لسګونو شته. یو ګونی ده او 2 دانې لسګونې بنډلونه دي. تر هغه وخت پورې چې له هغو څخه 8 خپل ورور ته ورکولی نشو، ځکه چې د هغه وخت نشو ورکولی، نو په دې صورت کې باید د لسي یو بنډل څخه چې وکړو بنډل خلاص کړو د مثال په توګه. لکه څرنګه؟ یعنی د دې یویز نه تاسو نشئ کولی چې د یوې خانې نه 8 دانې چاته ورکئ. یعنی دلته یویزه کې یوه دانه ده، د دې نه نشئ کولی چې 8 دانې خپل ورور ته بیل کئ. مجبور استئ چې یوه لسیزه بنډله چې کړئ خلاصه کړئ. د مثال په توګه یو دانه لسیزه بنډله خو دلته ده، سمه ده؟ یوه دانه دا لسیزه بنډله یې خلاصه کړه، دې سره یو ځای کړه چې څو شو؟ 11. اوس د دې 11 نه تاسو کولی شئ چې څه وکئ؟ 8 دانې بیلې کړئ. لکه دلته وګورئ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. یعنی یوه دانه تاسو لرله، 10 نور هم خلاصه کړئ چې 11 شي. پس له هغې نه تاسو 8 دانې ورنه بیل کړئ چې دلته یې 8 بیلې کړي. لکه 1 2 3 4 5 6 8 8 دانې تاسو ترې کمې کړي، خپل ورور ته ورکړي. اوس چې ټوله 11 یو دانې قلمونه او یو بنډل د لسي دی، له هغو څخه 8 دانې قلمونه خپل ورور ته
ورکړئ چې په پای کې 3 دانې یو دانه‌ای او یو بنډل د لسی پاتې کیږي چې 14 قلمونه کیږي. په ریاضی کې د تفریق د عملیه داسې ښودل کیږي. دلته تاسو ته ویلي چې تاسو نشئ کولی د یو نه کمې کوي یعنی 8 دانې قلمونه ورکړئ، مجبور چې یو دانه لسیزه ورسره خلاصه کړئ چې دا څو کیږي 11 شو. سمه ده. او دلته بیا د دې 11 نه یعنی 11 دانې یو دانې شوي یویزې شوي، دې نه 8 دانې کمې کړي 3 دانې پاتې شوي چې په دې شکل باندې لیکل کیږي. ښه اوس که دا د ریاضي په حساب د یو عددو په حساب باندې ولیکو په څه رقم لیکل کیږي؟ 21 قلمونه منفي 8 قلمونه. د دې یو نه 8 نه منفي کیږي. څنګه چې دلته موږ ویلي چې د دې نه موږ 8 دانې قلمونه نشو ورکولی، دلته یو دانه قلم لرو، څنګه 8 دانې بل چاته ورکو؟ مجبور چې لسیزه ورسره خلاصه کړه. یعنی د دې نه چې 2 دانې لسیزې وي، دې نه موږ یو پور واغسته، دې سره چې څو شوي 11 شوي، چې دا په دې شکل لیکئ چې دا دلته څو شوي 11 دانې قلمونه شو، 8 دانې کم شو، 14 پاتې شو. چې دلته کوم عدد نه چې تاسو غواړئ بل عدد منفي کوي یا تفریق کوي، دې ته موږ څه ویلی شو؟ مفروق منه. او کوم عدد چې د دې نه کمیږي یعنی د کمیدو عددي هغه مفروق دی. پس د هغې نه د تفریق حاصل څو دانې پاتې شو؟ کوم یو چې لاندې پس د تفریق د عملیې نه لیکل کیږي هغې ته موږ د تفریق حاصل ویلی شو. چې لوی عدد ته موږ مفروق منه وایو، یعنی کوم چې اوله کې لیکل کیږي او هغې نه بل عدد موږ منفي کوو، هغې ته څه ویو؟ مفروق منه. کوچني عدد ته مفروق او پاتې شوي عدد ته د تفریق حاصل ویل کیږي. ښه ګرانو، دا هم شوه ستاسو نننۍ زده کړه. راځئ چې موږ په دې ډول باندې نور سوالونه کار کو او وګورو چې څه رقم موږ کولی شو چې د دې عددو پیژندنه او یا تفریق په دې شکل باندې په ښه توګه زده کړو. ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو کولی شئ چې په خپله هم ځان ته سوالونه جوړ کړئ، سوالونه ورکړئ او کولی شئ چې د کتاب نه هم کوم یو سوال واخلئ او حل یې کړئ. دلته ګرانو زده کوونکو موږ راځئ چې یو سوال دلته ولیکو او وګورو چې د دې نه موږ څه رقم کولی شو چې عدد څه کړو؟ منفي کړو. دلته که موږ ولیکو چې 2 سمه ده منفي 6 دې عدد ته موږ څه ویو؟ مفروق منه. دا عدد چې کوچنی دی یعنی لوی عدد ته موږ مفروق منه ویو، کم عدد چې کوچنی دی او د دې عدد نه کمیږي دا څه دی؟ آفرین، مفروق او کوم یو عدد چې دلته موږ ته لاسته راځي دلته لیکو هغه څه دی؟ د تفریق حاصل. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته اوس تاسو لرئ 2 اتیا، دلته غواړئ ورنه 6 کمې کوئ. دلته که موږ د یویزې نه څنګه چې تاسو مخکیني زده کړو کې ویل چې د یویزې نه موږ یویزه کموله او بیا لسیزې نه هم لسیزه، خو دلته دا یویزه 2 دي، د 2 نه 6 څه رقم موږ کمولی شو؟ که تاسو سره 2 افغانۍ وي او تاسو کوم یو پاپړ اخلئ هغه په 6 افغانۍ، څه رقم تاسو کولی شئ چې څه وکئ؟ دا پاپړ واخلئ، ځکه دا پیسې تاسو سره نه بس کیږي. دلته موږ لسیزې څو دانې لرو؟ 8 دانې، یعنی 10
جمع لس جمع لس 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 جمع لس لسین. 1 2 3 4 5 6 اووه جمع لس. یعنی اته دانې لسیان تاسو دلته لرئ. څنګه چې موږ د قلمونو په مثال کې ویلې چې یعنی یو دانه لسی بنډل موږ خلاص کړ، دلته هم یو دانه لسی بنډل خلاصو دلته چې دا لس او دا دوه دلته څو کېږي؟ 12. یعنی یو دانه لسی دینه قرض کو چې دلته 12 شوي. اوس د 12 نه شپږ منفي کو. 1 2 3 4 5 6 اووه اته نهه لس 11 12. دلته موږ 12 لرو. صحیح ده؟ د دې نه چې شپږ کمې کو 1 2 3 4 5 6 دا شپږ ترې کمې کو څو پاتې شوې؟ 1 2 3 4 5 6. دلته شپږ یویزې کې پاتې شوي، په لسیزه خانه کې څو پاتې شوي؟ آفرین، یو دانه لسی ورنه موږ اخیستی او دلته څو پاتې شوي؟ 2. چې دا زموږ حاصل د تفریق دی. اوس راځئ چې یو بل سوال په دې شکل باندې کار کو، وګورو چې د هغې څه کېږي، جواب څو راوځي. ښه، دلته ګرانو زده کوونکو اوس ګورو چې څو کېږي. ښه، که ولیکو 80 منفي 2. سمه ده؟ دلته تاسو ګورئ چې کوم یو عدد موږ لرو په مفروق منحو کې. مفروق منحو کم عدد کوم یو دی؟ مفروق. د دې حاصل تفریق څه راوځي؟ دلته 80 لرو، دلته 2. یویزه کې موږ 0 لرو، نشو کولی د 0 نه 2 کم کو، ځکه دلته موږ یو دانه لسی باید چې دی نه چې کو پور واخلو یا قرض. دلته څو لسیان لرو؟ 6 که نه؟ 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. ښه، دلته موږ 6 دانې لرو، یعنی دا یوه دانه باید چې خلاصه کو او دې سره یو ځای کو. یعنی که دا یو لسی دې سره یو ځای کو، دلته خو 0 دی، دلته څو جوړیږي؟ 10 که نه؟ د 10 نه چې 2 موږ منفي کو، 1 2 3 4 5 6 اووه اته نهه لس. 10 لرو، که 2 تې کمې کو څو پاتې شوي؟ 1 2 3 4 5 6 اووه اته. دلته اته پاتې شوي او دلته چې موږ 6 دانې لسیان لرل، یو دانه لسی موږ کم که، دلته هم قرض که، دلته څو لسیان پاتې شو؟ 15 لسیان. چې دا څه شو؟ حاصل تفریق. ښه، ګرانو زده کوونکو، دا هم وه زموږ نننۍ زده کړه چې د مفروق منحو، مفروق او د حاصل تفریق چې شو پیژندنه وه، او چې څرنګه تاسو کولی شئ پور واخلئ د بل عدد دپاره، څه رقم هغه یو ځای کولی شئ. انشاءالله چې دا تاسو زده کړي وي او تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا هم تاسو ته د دې تفریق سوالونو سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم. په لوی الله م سپارم. خوشحاله اوسئ.